هغه دشمن ژوندی و چې و درمان د عامر هغه څوک بل څوک نه و چې و جانان د عامر ډېره ښه ګرانه دشمني چې د درمان کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن درد کوي پولې مې د زړګي د سر دا د چا زوی باڼه غواړي مای د سترګو جنګ د سترګې ونیوي مینه او جنګ دواړه خدان غواړي د ځان دشمن چې نشي زړه چرته مین چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي په دې بازار کې مینا خو په پیسو خرڅېږي دغه سپېڅلې جذبه په څو ټکو خرڅېږي تو په قسم سودا د مینې د جانان کوي په دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي په دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي د ځان دشمن چې نشي زړه چرته مین چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي دلته خندا د فریب ناره ده د فریب سترګې په چل اړول هم دا ژړا د فریب چې دوکنوش بیا به ټول عمر ارمان کوي به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي بېشکه تور بشي خو د سترګو تور باندې شي د خپل ارمان د هر د خپل ارمان د پرهر د درد پور باندې شي بیا په وختي وي بیا به ډېر ډېر حیثلان کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي هغه د پاکي مینې وفا جنون زمانہ هغه دانه دا هغه واد مجنون زمانہ هغه د پاکي مینې وفا جنون زمانہ هغه دانه دا هغه واد مجنون زمانہ نادان زړګي ته پدې هغه ایمان کوي چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي هغه دشمن ژوندی و چې و درمان د عامر هغه څوک بل څوک نه و چې و جانان د عامر ډېره ښه ګرانه دشمني چې د درمان کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي ژوند به دې ګران شي په لمبو کې به ګزران کوي زړه چرته مین چې نشي د ځان دشمن چې نشي درمان صاحب خوشحاله شي ازاده شي ستاسو د راتګ یو جهان مننه او انشاءالله تاسو دې وخت کې بیمار هم یې زما ټولو ملګرو ته غواړم چې درمان صاحب بیمار هم یې بیمارۍ په حالت کې هغوی د پښتو لمن پرې نه کړو دا د پښتو د ودې لپاره
خپله بیماري نه خپله پښتو ته صحت ورکول او پښتو ښایسته کول هغوی اولي ترجیح ګڼلې ده. نو دوی ته هم دعا وکړئ چې الله پاک دوی له صحت ورکړي او ورسره ورسره زموږ پښتو